बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ेम एजाज यूसुफज़ई कतुनको द पाकिस्तान और भारत तरमेंज जारी कड़केच बादे बाज़ता सुता ताज़ा तरीन खबरुना पेश कोम और तबसरा बाड़वांदी कोम कतुनको द पाकिस्तान और भारत ताज़ा तरीन जंगी कड़केच के यो अहम परमख्तग मखे तरागले दे नन द भारत तकरीबन 25 ड्रोन सिकमो आगा द पाकिस्तान हदूद तारा द नशु और पाकिस्तान पर कामयाबी सरा दग ड्रोन सिकम दी दा विश्त दी और कत रागवरजौली दी कतुनको द दी मकसद सो आया भारत पदे की कामयाब शो چې کوم مقصد لپاره دا ډرون را لګلی شو آیا भारत په خپل مقصد کې کامیاب شوی دی او کنه دی کامیاب شوی په دې باندې بزه تاسو ته خپل تجزیه په دې ویلوګ کې وړاندې کوم کدونکو دا ډرون چې کوم دی د भारत تقریبا دا اسرائیلی ساخته دی دا په اسرائیل کې جوړ شوی دی او भारत له ورکړی دی یعنی دا ټیکنالوژي د اسرائیل لخوا ورکړی شوی دا نو د دې تقریبا 1000 کیلومتره پورې دا تللی شي او الته چې کوم دی خپل جاسوسي سرګرمۍ جاری ساتلی شي د دې علاوه د دې ډرون چې کوم فلایټ ټایم دی هغه تقریبا 9 غنټې دی یعنی 9 غټو پورې دا د جاسوسي کار تر سره کولی شي چې څنګه دا د پاکستان حدود تر د نشول نو پاکستان زر تر زره دا انټرسپټ کړل او د میزایل په ذریعہ هټ کړل او یو شمېر ډرون چې کومو د راو غرزول خو چونکې ډرون سی وو تقریبا 25 پورې ډرونز نو پاکستان دا وګڼله چې ګنې دا په میزایل سره هټ کول نه دی پکار ځکه چې د دې ډرون ډیوایسز مقصد پاکستان ته دراتلو مقصد چې کوم دی دا د لاندې معلومات یعنی د دفاعي تنصیباتو معلومات اغستل دي او انټيليجنس ګیدرینګ کول دي یعنی خفیه معلومات او جاسوسي معلومات راغونډول دي او भारत ته ورکول دي او भारत په دې یعنی دا ډرون مهم چې کوم په دې کې اهم ترين مقصد د भारत دا هم چې پاکستان ښکارا اعلان کړی دی چې هغوی سو هم په भारत باندې حمله کولی شي د भारत چې کوم جارحیت دی د دې جواب ورکولی شي نو भारत دا غني چې د کوم ځای نه پاکستان د کوم ځای نه په भारत باندې حمله کولی شي او په भारत کې پاکستان کوم ټارګټ لاک کړی دي یعنی ټارګټ لاک کول دی ته ویل شي چې پاکستان په کوم مقاماتو باندې میزایل یا چې کوم دی ایر فورس اٹیک کوي دی ته ویل شي ټارګټ لاک کول نو भारत دا غواړي چې معلومول غواړي چې آیا پاکستان نه د کوم ځای نه حمله کېدلی شي او په भारत کې پاکستان کوم ځایونه منتخب کړي دي یعنی کوم ټارګټ پاکستان لاک کړي دي چې دا موږ معلوم کو او د پاکستان د منصوبه ناکام کړو دا د भारत بنیادی مقصد هم د دې مقصد لپاره دوی دا ډرونز راولېږل د دوی دا خیالو چې پاکستان به د دفاعي تنصیباتو نه په دې حمله وکړي نو موږ ته به پته ولګي چې د کوم ځای نه په دې ډرونز باندې حملې کیږي نو دا معلومات په भारत ته په لاس ورشي نو پاکستان سکیورټي ذریعہ دا وایي چې څنګه په 3 بجې پاکستان دغه ډرون چې کومو دا هټ کول شروع کړل نو پاکستان یکدم دغه سلسله ځکه ودروله چې भारत ته د معلومات لیک نشي چې په دې ډرونز باندې اٹیک ته کوم ځای نه کیږي د دې وروستو دا ډرون تقریبا مخکې هم راغلل یعنی پینډای ریجن ته راغلل اټک ریجن ته راغلل ګوټ کې ته لاړل لاهور ته یعنی لاهور چې کوم سراونډینګ ایریا ده هغه ځای کې ګرځېدل او دا بیا وروستو چې کوم کنفرم شو نو دا په وړو وړو جدیدترین ټوپکو باندې راغورځولي شوي دي یقینا د ډرون د راغورځولو لپاره میزایل په کار راځي خو پاکستان د ټوپک په ذریعہ باندې دا راغورځولي دي نو پاکستان ته دا فایده وشوله چې د پاکستان کوم भारत کې ټارګټ منتخب کړي دي چې پاکستان به تقریبا دغه 10 ټارګټ دي یا 15 ټارګټ دي دا به په نښه کې نو پاکستان بجای د دې چې دا په میزایل باندې وشته نو په د ټوپکو په ذریعہ نه جدید ټوپکو په ذریعہ دا میزایل راغورځولي شوي دي د دې علاوه د भारत په دې کې لوی مقصد دا و چې په پاکستان باندې یو نفسیاتي برتري ترلاسه کړي چې نه भारत په فضا باندې هم د भारत چې کوم راج دی هغه برقرار دی خو دا پاکستان په خاورو کې ځکه چې تقریبا 15 شواړه ډرونز چې کوم په کې یو هم واپس نه دیدل او لاندې راغورځېدل دي تاسو په فوټیج کې دا غي ملبي کتل شي نو یو نفسیاتي برتري لپاره भारत دا حربه استعمال کړي و کتونکو د دین علاوه زبل ذکر کوم چې ډي جی آی سپی آر نن بیا په کولو الفاظو کې ویل دي چې سو هم پاکستان په भारत باندې حمله کولی شي یعنی भारत کې پاکستان یو شمیر ټارګټ منتخب کړي دي یو شمیر ټارګټس پاکستان لوک کړي دي او سو هم دغه ټارګټس په نه کولی شي د دې علاوه زه بل ذکر وکم چې دا اوسنۍ جنگ چې کوم دی دا په کوم محاذونو باندې چې کوم دی جنگيږي دا جنگ چې کوم دی جنگولی شي زه به اول د رافیل تیارې او د پاکستان چې کوم جیب 17 تیاره ده د دې لږ کمپیریزن وکم د دې بلګ زه تقابلي جایزه او واخلم کتونکو څو وخت چې هم پاکستان د भारत تقریبا 15 جازونه ابلش پر غورځولې دي په کې درې اهم ترين جدید او حساس رافیل تیارې هم وي د دمر جدید
جدیدترین تیاری دي چې دا ډیر خاص ملکونو لا فرانس ورکی پاغي خرسي. نو بھارت هم تقریبا شپږ دیرش تیارې اغستې وي، خو چې کله پاکستان دا درې تیارې هټ کړي دي نو د هغې وروستو د رافیل تیارې په مانګ کې یعنې په مارکیټ کې د هغې په خرید و فروخت کې چې کوم دی ډېر کمې راغلی دی او تقریبا 9% د دې شیرز په مارکیټ کې راغورځېدلي دي. یقینا نه صرف د بھارت لپاره دا امبیرسمنټ دی بلکې د فرانس لپاره هم دا د شرم مقام دی چې د هغوی جدیدترین تیاره په وړو میزایلې باندې یعنې PL-15 یو وړوکی میزایل دی په هغې باندې ویشتلی شوی دی. نو تقریبا د دې رافیل تیارې داسې ویل کېږي چې د دې قیمت 288 میلیون ډالر دی او دا تقریبا د 100 زره ډالرو په قیمت باندې چې کوم میزایل ملاویږي د چاینا تقریبا هغه د PL-15 میزایل دی په هغې باندې هټ کړی شوي دي او دا راغورځولي شوي دي. نو په عالمي مارکیټ کې د رافیل تیارې ډېر زیات مانګ و او هغه چې کوم دی ډېر زیات پاکستان د حملو نه پس راکم کړی دی. د دې په مقابله کې د پاکستان سره JF-17 تندر بلاک 3 تیاری دي او په دې کې چې کوم میزایل فټ کړی شوی دی هغې ته ویل شي PL-15 تقریبا 8 ورځې مخکې چاینا دا میزایلې پاکستان له ورکړی وی. په دې میزایل کې دا کمال دی چې دا تقریبا په 300 کیلومتره پورې خپل ټارګټ په نښه کولی شي، یعنې یو جهاز به پایلټ ته په نظر نه راځي خو په ریډار کې به هغه جهاز په نظر راځي او چې 300 کیلومتره ریډیس کې هغه رادن نشه نو هغه پایلټ چې کوم دی یعنې پاکستاني پایلټ دښمن جهاز چې کوم دی په 300 کیلومتره کې هغه ویشتلی شي. د دې په مقابله کې د رافیل تیارې سره چې کوم میزایل دی هغې ته میټیور میزایل ویلی شي، هغه د 1.5 کیلومتر نه والي تقریبا د 200 کیلومتره پورې خپل ټارګټ په نښه کولی شي. نو پاکستان ته په دې کې 100 کیلومتره یو برتري او قسم لا ترلاسه ده. تقریبا په دې کې د سکندونو په حساب سره دا میزایل چې کوم دی زیات یعنې د اواز د رفتار نه تقریبا PL-15 د پاکستان سره چې کوم دی دا د اواز د رفتار نه 5 ګونه تیز سفر کوي. نو پته نه لګي په یو منټ دوه کې چې کوم دی هغه په کیلومترو فاصله توی کې او هغه جهاز په هوا کې ویشتي وي. هم دا وجه ده چې پاکستان ته تقریبا د هندوستان په میزایلو باندې یعنې جنگي میزایلو باندې یعنې جنگي لړاکا تیارو کې چې کوم میزایلې دي تقریبا 1 منټ برتري ترلاسه ده. عام طور ډیفنس انالیسټ وایي چې نیم منټ یعنې تقریبا 30 سکند برتري چې چاته ترلاسه وه نو د په فضا باندې به د هغه راج برقرار وي. نو داسې ښکاري چې د پاکستان په فضا باندې راج برقرار دی. د دې نه علاوه بھارت دا هم کوشش وکړ چې هغوی په ډرون ټیکنالوژي کې ډېر مخکې تللی دی او هغه ډرون ټیکنالوژي هغه چې کوم دی ناکام کړی شوې ده. اگر چې بھارتي میډیا کې تاسو که وګورئ نو ټول جنونیت دی او هغوی چې کوم دی عجیبه خبرې کوي د حقیقت سره هیڅ تعلق نه وي. پاکستاني میډیا اگر چې سلګ ډېر ریسپانسبیلیټي سره خپل جرنالیزم کې نن سبا خو د بھارت چې کومه میډیا ده هغه ډېر بلو د بیلټ تللی ده. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې موجوده جنګونه چې کوم دی د دې پیټرن بدل شوی دی. اوس چې کوم جنګونه کېږي د هغې انداز بدل شوی دی. پخوا به تقریبا 100 کاله مخکې به چې کوم جنګونه کېدل یعنې لاندې یعنې زمیني فوج سره به چې کوم په صحاره کې کوم فوج هغه به نیوي و او ایر فورس په او په هغه وخت کې په هوا باندې د راج داسې تصور نو لکه څنګه چې اوس دی. اوس جدید ټیکنالوژي مخې ته راغلې ده او هر یو ملک غواړي چې په فضا باندې د هغه برتري حاصلوي لکه څنګه چې پاکستان او انډیا دا ثابتولو کوشش کوي چې نه په فضا باندې به د چا راج برقرار وي. نو د پاکستان په فضا باندې د بھارت په مقابله کې راج برقرار دی. نو دا د جنگي اصولو بنیادي شی دی. نه پخوا چې به کوم جنګونو نو ایر فورس په د زمینی فوج په صحاره کې راتل، اوس چې کوم دی جنگونه د ایر فورس نه شروع کیږي او ایر فورس چې د چا مضبوطو نو لاندې چې کوم زمینی جنگ کیږي هغه به په هغې کې د هغوی د ګټې امکان ضرور وي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اعجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پام.